पेښور پریس کلب کې د سینیر فوټو جرنالست فرمان لالا د زیږون ورځ ونمانځلې شوه. د حاجی فرمان الله جان چې په صحافي رورولۍ کې په فرمان لالا مشهور دی عمر 15 کاله شو. د زیږون ورځ نمانځلو په موقع د فرمان لالا د صحافتي خدماتو او د هغوی د غوره اخلاقو ستاینه وکړې شوه. تفصیلات: زه د هندي شاعر په شان مبالغې نه کوم، ساده پښتون یم، مال ستا د حسن شمار نه راځي. د سینیر فوټو جرنالست حاجی فرمان الله جان چې په صحافي رورولۍ کې په فرمان لالا یادولې او بللی شي عمر 15 کلونو ته ورسېده. په دغه لړ کې د هغوی نږدې ملګرو په پیښور پریس کلب کې د هغوی 15 زیږون ورځ ونمانځله. په دې موقع سینیر صحافي او لارښود شمیم شاهد، د پیښور پریس کلب صدر ارشد عزیز ملک، جنرال سیکرټري عرفان موسازی، سینیر صحافیانو ام ریاض، سیف الاسلام سیفی، فرید الله خان، حاجی شهزاد احمد او نورو ملګرو د فرمان لالا د 500 کلونو د یوې اوږدې مودې په صحافتي خدماتو رڼا واچوله او د هغوی د غوره اخلاقو زیات مهنت او زیار ستاینه وکړه. شمیم شاهد په خپلو خبرو کې وویل: فرمان لالا مبارک به اوس ووایم، خداومه چې هغه زه خپل کشر ګڼلی یم او ما خپل مشر ورور. داسې تعلق مو دی چې زما اندازه ده چې ډېرو کمو خلکو سره ما داسې قسمه رابطې دي. موږ دواړو د یو بل نه سطر پرده هم نشته، یو بل سره جوړ دي. فرمان لالا پاک ته زه دا وایم چې کله کله ته ځان پټ کړه، کله کله ته لرې دوا جنازې نه چې فرمان لالا ترې ونه کړه. په دې وجه نه کوم امیر دی بیمار دی، داسې چلې چې په بله ورځ زه راشم نو دی ګرمان خبرې او دا کوشش چې زموږ د کلتور علوم یو بل ته کتل زه مو کتلی خو زه لالا ته وایم لالا داسې چت شوی، داسې غم ده، داسې ښادي ده، ځای که نه ځي. موږ دواړو د یو بل سره کشر او د مشر هغوی په دې فیلډ کې ویو. تقریبا زه کله کله دا وایم چې تاسو ته پته شوې چې فرمان لالا سره د صحافت نه مخکې زموږ تعلق و. د هغې غټه وجه دا وه چې هغه یو سیاسي تحریک و چې په دې کې ما د یو بل نه پېژنو، خو دی زما نیکه سره پېژني، زما نیکه په دې کې زما پلار په دې کې دی هم په هغه کې هغه یې ولیده نو ما ته یې یو بل سره سیاسي کېږي. زموږ د تعلق د صحافت نه هم روان دی. خدای پاک ورته نور ژوند وکړي، خدای پاک ورته نور حوصله ورکړي. ارشد عزیز ملک ہوئے. فرمان صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے نا میرا وہ ظاہر ہے ایک صحافت سے پہلے کا ہے، اس حوالے سے کہ امجد صاحب چونکہ جنگ میں تھے تو میرا اکثر وہاں میں یونیورسٹی میں تھا تو آنا جانا ہوتا تھا. تو جب بھی میں جاتا تھا تو وہاں فرمان صاحب، افتخار صاحب، یہ سارے اپنا گوھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلطان صدیقی صاحب، تو ان سے ملنا ہوتا تھا. تو اکثر یونیورسٹی کی پریس ریلیزیں دینی ہوتی ہیں یا جو کرنا ہوتا تھا اپنی وہاں سے. تو ہم کالج سے یونیورسٹی سے جب میں جاتا تھا وہاں پہ تو اس زمانے سے ایک تعلق ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اگر یہ 525 لوگ ہیں نا تو اس میں اگر میں کہوں نا کہ مخلص لوگوں کی لسٹ بناؤں نا تو میرے خیال میں کہ پہلے جو نام ہوں گے نا فرمان صاحب کا نام ہے. اور یقین کریں کہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی اس کے دوڑتے ہیں. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیوٹی نہ کریں، بس آرام سے بیٹھیں. میں ہوں وہاں پہ، آپ آئیں بس حاضری لگائیں اور جائیں. لیکن آپ دیکھیں اس پریس کلب میں ابھی بھی ہم سوچ رہے تھے کہ پریس کلب پریس کانفرنس ہوتی ہیں، کوئی نہیں بیٹھتا. فرمان صاحب کو دیکھیں کوئی چھٹی نہیں کرتے ہیں. یہ ان کے اندر احساس ہے نا کہ میں ایک جگہ پہ روزی کما رہا ہوں، رزق کما رہا ہوں، اس کو میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں. تو اتنی محنت کرتے ہیں. پھر آپ اس عمر میں بھی دیکھیں نا 75 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہوئی ہے،
हम भी करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह सेहत रखे और इसी तरह चलते फिरते रहें। वरना बड़े लोगों को मैंने देखा है कि 60-65 के बाद सारे घरों में पड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है, दिल भी नया लगाया हुआ है। तो हमारी कोशिश अब ये होगी कि अब चूँकि एक तजवीज़ आई, बड़ी अच्छी तजवीज़ आई, हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है जुमे को, तो हम उसमें तजवीज़ देंगे कि जिसकी भी डायमंड जो भी तकरीब आएगी, मतलब सालगिरह उसकी आएगी, तो प्रेस क्लब खुद उसको मनाए। बहुत अच्छे। और सैफुल इस्लाम सैफी दासी गोया नशो फरमान लाला यो दसी दमगा मशर दे چې هغه کله موږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، بلکې هر یو مجلس کې او هر یو زموږ که هغه هر قسم تکلیف وي ټول نه زیات اکټیو وي، ټول نه زیات سوشل دی، د هر چا مړي بل دا دی چې هغسې خوبیانې دي چې هغه چا سره څه واسطه راغلی ده، نو هغې ته د هغې پته لګېدلې ده او زمونږ ډېر غټ د عمر غټه حصه یې دې شعبې ته ورکړې ده، صحافت ته. ټول ناول به زه دا غواړم چې د هغې په حق کې یو تاړیار یو غوکله کې د فرمان لالا په مخ د خوشاله تاثر خور وو، د ملګرو د مننې ادا کولو توګه باندې هغوی خپله وینا داسې وکړه. मैं समझता हूँ कि मेरी 75 साल जो ज़िंदगी में जो आज मुझे खुशी महसूस हो रही है, तो मैं उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जिस खूबसूरत तरकीब का मेरे एहसास में इनेकाद किया, उसके लिए मैं आप लोगों का ममनून हूँ और ताउम्र मैं एहसानमंद रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि अक्सर आप साथी मुझे मतलब ये एहसास दिला रहे हैं कि आप 75 साल के हो गए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो दिल है, मैंने 1906 में बाईपास किया है, तो आप समझे कि ये दिल 75 का नहीं है, ये 18 साल का है। حاجی فرمان الله جان المعروف فرمان لالا په 9 جون کال 1951 کې د 400 په بابړه کلی کې د محترم عبدالله جان مرحوم په کور کې سترګې غړولې دي. دا وخت د پیښور په ګلبهار علاقه کې خپل کور ودانې او 15 بچو سره میشته دي. د پرنٹ میډیا په میدان کې په کال 1983 کې قدم ایښی دی. لومبې په شهباز اخبار کې و. کال 1982 کې جنگ اخبار ته راغی چې تر اوسه ورسره ذمهواري ترسره کوي. په کال 1990 کې د پیښور پریس کلب غړی شو. د پیښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنلست په اهم عهدو څو ځله منتخب شوی هم دی. د جنرال ضیاء الحق په مارشلایي دور کې د نور صحافیانو سره گرفتار شو او د جیل او کوړو خوړلو سختو سره هم مخامخ شو. په صحافتي ذمهوارو کې د 100 بم چاودنو او خودکش حملو کوریج هم کړی دی. افغانستان، هند، تاجکستان، سعودي عرب او د نورو ملکونو سفرونه هم کړي دي. په ښې کارکردګۍ ګڼ ایوارډونه ترلاسه کړي دي. د هغوی د زیږون ورځ په اوسنۍ دستوره کې که یو خوا د هغوی په لاس کیک پرې کړی شو او ملګرو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه، نو بل خوا د صدر ارشد عزیز ملک په لاس لایف اچیومنټ ایوارډ هم ورکړی شو. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.